السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو په دې هیله چې جوړ او روغ به اوسئ. نن تاسو ته داسې یو تخنیک درښیم چې یو فولډر جوړ کړو او څوک یې ډیلیټوای ونه شي. هر څه کوښښ وکړي چې هغه فولډر ډیلیټ کړي نو هغه به ډیلیټ کېږي نه. را به شو راست کلیک به وکړو، دلته به نیو ته به ولاړ شو، دلته به فولډر به جوړ کړو. دا فولډر موږ جوړ کړ. که چیرې غواړو چې دغه فولډر په شارټکټ جوړ کړو څه کار به کوو؟ دا به زه ډیلیټ کړم بیرته. ګورئ کنټرول شیفټ ان به ووهئ نو دلته فولډر به تیار دلته جوړ شي. په دې باندې به راست کلیک وکړئ، پراپرټیز ته به ولاړ شئ، بیا به سکیورټي ته ولاړ شئ. سکیورټي کې بیا به تاسې کوم یوزر تاسې استفاده کوئ، مثلا زما د کمپیوټر یوزر چې ده د حقیار په نامه ده، دا به کلیک کړئ، بیرته به دلته به ایډیټ ته به ولاړ شئ. ایډیټ کې به تاسې بیا به دلته حقیار، زما کمپیوټر نوم حقیار ده، دا به کلیک کړئ او دلته به د ټول ټیک مارکونه کلیک کړئ، دا به یاس کړئ، دا به بیا اوکې کړئ. اوس زه غواړم چې دا ډیلیټ کړم. ګور دلته ډیلیټ ته به راشم، دلته به اوکې ووهم چې هر څه وکوم دا فولډر به ډیلیټ کېږي نه. ټرای اګین وایي دا فولډر ځتې ډیلیټ کېږي نه. که غواړئ چې بیرته عادي حالت ته یې راولئ، یعنې باید ډیلیټ شي، په دې باندې به راست کلیک وکړئ، پراپرټیز ته به ولاړ شئ، بیا به سکیورټي ته لاړ شئ، بیا به دلته ایډیټ ته به ولاړ شئ. دلته به بیرته د څه کړئ، د ټیک مارکونه یې ټول ایسته کړئ، دا به اوکې کړئ، دا به اوکې کړئ. اوس به دا فولډر بیرته ډیلیټ شي، دا دې ډیلیټ شي. د همداسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او نور سره شیر کړئ.